سورۃ مدثر یو ځای هغه دریم او دا څلورم په نزول کې او یو شانته احکام یې دي. ځکه بعضې وایي چې نه مدثر مخکې د مزمل نه په نزول کې ترغیب رسول د قرآن ته او تحذير. هلته نمونه فرعونیان ذکر کړه او دې سورۃ مدثر کې بعد دې امت نمونه بیانې چې دې په دې سره هلاک شو. زجر د معرضینو د قرآن لا تسلی ورکی پیغمبر لا او رست بعد دې په حالاتو کې مثال بیان کی چې انسان په یو حال نه په د باندې به مختلف احوال راځي. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے صادر غستن کیا دسار هغه صادر هغه کپڑا چې غټوالی په کناري طویل شي. قم ادریگا فانذر خلق یروان ته خو دنیا کې دې لپاره الله را لېږلې چې ته خلق یری کنه حرام بالته کو بیا فانذر وربک فکبر څنګه به خلق یری خاص د خپل رب لوی او ته بیان کا دعوت د انبیاء او داو کنه د بل چا خبرې مکوا وربک فکبر خاص د خپل رب لوی بیان کا کسی مکوا وثيابک فطهر او دا دین دې دا د الله عبادت ته ندی سره صفائی ډیره ضروری ده. خپل جامه ډیره پاکه ساته پاکه جنې نو مون نکیږي په کنه دغه څه قرآن د پاروم پاکه ساته جامه فطهر والرجز فاجر او د شرک والو نه ځان ساتان ځکه یو ظاهري پاکواله هغه ثيابک فطهر یو باطنی پاکواله د شرک نه ځان ساتي. ولا تمنن تستكثر او ته چې چا باندې احسان کوي نو دا طلب مکوا. ولا تمنن چا سره چې احسان کو نو تستكثر په دې نیت باندې نه چې دې به ما لډیر راکې هو عام خلق کدا سکین سو ګناه نشته پکې ها چیرې ما پلاني سره امداد وکړو عظمت نبی ارستو ډیر امید ده چې ما خو معمولی د سلو 200 کو او چونکه هغه مالدار سره دي نو ما سره ډیر غټ امداد کوي. ٹھیک ده خو د پیغمبر د پاره نه دا دغه خصوصیت چې ته بچری چا سره په دینیت باندې احسان نه کوي چې بیا ارستو ته نتمه د ډیر ساتي. یو دا معنا ده. دوی معنا د دعوت خبره ده. ولا تمنن تستكثر از دې لپاره خلق ته دعوت مور کوا چې ته بیا وایې چې ما ډیر کار وکړ ما ډیر خدمت وکړ ما ډیر خلق ته دین ورساو نه چې هر څومره مهنت وکړي نو وایي چې الله ما یې سن کړو یا الله زه ډیر کمزور یم ما ستا حق ادا نه کړ ما د توحید او د قرآن خدمت نه کوي نو کړی الله دا څه وایي اصل چې ما دومره کار وکړ ما دومره خدمت وکړ دا نی ویل پکار. ولی ربک فاصبر او خاص د خپل رب د پاره صبر کوان. فیضانو کیو فی الناقور کله چې بوکوالی شي بشپېلې کې فذلک یومئذ دغه ورځ یوم عسیر ډېر سخت ده خو په کافرانو باندې غیر یسیر. څه مطلب دی چې عسیر نه کوی نو شو کنه نو دا وی چې غیر یسیر څه معنا وی کافرانو ویلو چې خیر سخت ده خو آسانه وشي دا به ټول عمر وی ګرانه نه الله وی دا نه آسانېږي غیر یسیر څنګه چې وس سخت ده نو بیا به میخه دا نه آسانېږي په تا باندې. ذرنی پریدمال را من خلقت وحیدا او چې ما پیدا کړو یوازې وحیدا یا مفعولنا ومن دین حال له چې ما یوازې پیدا کړو یو تنو بیا مول ارس ډیر کړو سالوی کوي او یا وحید د الله صفت چې یوازې ما پیدا کړو بل چانه. وجعلت له مالا ممدودا او ما وګرځاو د رمال ډیر ممدود ملکونو کې خارونو کې ځان له جدا جدا زيونه دي تر کم ځای رسیدل دي کم خار ته زینو د
بلډینګ به یو د کاروبار به یو وبنین شهودا او زامن حاضر ځکه چې مالدار انداري کار مارخ نه کنا نو پلار زامن ټول ډیره کې ناس تیروا حاضر ناظر شهودا دامن وبنین شهودا ایا زامن داسې چې خدمت کې حاضری کوي نو کار وخت نه وما حت له تمهیدا او ما تیاریو کړو د پارا پورا تیارې سمانه ارسمه ولا تیار ورکړو د په لا صحبنه دي خوب شي ارسمه ولا برابر کړو ثم يطمعوا او بیا هم دې په دې تمه ان ازيدا چې زبدتا دغه نورم زیات ورکم په قیامت کې دا معنا دا غیادی مشرک او کافر چې دنیا کې الله رسول کړل دا اوسوي چې ال تبارک لمرا کوي کنه ان ازيدنا كلا چردا سندا انه كان لا ياتنا عنيدا دې زمون د آیاتونو دشمنو عنيدا زمون د قران دشمنی کوله خدا سے عنید وتولي وي چې چره توبه نو باسي ټول عمر داسي کړه سأرهقه صعودا زبوخي جمدل غرد جهنم ته دا غرد صعود وتويخه دا اولی د ظلم کړی دی سجرم کړی دی الله وینو فکر کله چې پیغمبر بیان کو او دو تکاتو نو سوچ واغستو فکر سوچ واغستو وقدر او ځان سره سو تدبیر کو د دې پیغمبر په حق کې چیرې دا څنګه طریقه وای چې د اخلاص شو دی بیا دا بیان نه کوي او د نو درېږي نو سو تدبیر یې کو د پیغمبر په مقابله کې فقتل ندیر هلاک کړي شي بلان کړي شي کیف قدر څنګه بد تدبیر یې وکړو ثم قتل بیا دې بلان کړي شي کیف قدر څومره غلط تدبیر یې وکړو دا ولې درې زلوي دا خبر او کنه چې قدر یو راي دا پاس کړ چې جیل ته واچو فقتل كيف قدر نبل سوچ داو کو چې نه کړي نو به وشړو او به شړو بس بل مل ته وشړو ثم قتل كيف قدر بدري خبر داو چې نه قتل وکړو به قتل نه کیږي دا درې سوچ او فکر وکړه دا تدبیرونه جوړول ځان سره نو ثم نظر بیا پیغمبر توکات بره چې بیان کو دا خبرې کولې په د بدی لګې دین ثم عبسا بیا تندې تریو کو و بصرا او پرسیدو ډېر غسینا نو نشټینګې دې دا خبرو ته نشټینګې دې ثم ادبر نو بس شیکړه لا واستكبر ډېر لوی وکړه ډېر بدی ځان سره وکړه الوی دا فقال وینا هذا الا سحر يؤثر ندی دا مگر سحر دی چې د پخوان نقل شوی دی د پخوان را روان دی بس يؤثر ينقل ان هذا الا قول البشر ندی دا بیان د مگر وینا د بنده سأسلیه سقر الله وی دی به داخل کما سقر تا جهنم کې او طبقه ده کنه وما ادراک ما سقر او ته خبره چې سقر به څه شي لا تبقي ولا تذر نغه پری دینه ډوکه سم کو سارته وباس لواحت للبشر روح کن کو دې سرمن لرا علیه 19 پاغي باندې 19 ملائک دي څوکیداران 19 بدی کې الله حکمت کړو اوس دا وی چې دا 19 مې ولې وی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه الله موږ ندي ګرځولي اغا څوکیداران د جهنم مگر ملائکه اسو داسې خلق نه دي چې ګني سبيکار خلق به مقرر کړی دي ملائک دي او نه دي ګرځولي موږ شمار د دې چې 19 مرتوي دا ولې الا فتنه للذین کفروا مگر امتحان دي کافرانو چې دی واره د چاله کوي په جهنم باندې 19 ملائک دي دا یو کافر پکې وي چې دا لسپینزل خوځي یوازې را غرزول شي او د نور ته تیار شي نو هغه ولې تاسو دور نشه تیار دي لسپینزل خما ته پرې دی وي
هدا نور تاسو د الله فتنه للذین کفروا دي چې خبره وکړي ډیر غټ امتحان د کافرانو کنه او دا به وایي چې دې کې د الله څه مطلب دی چې نور لسی ویل کا وای دې کې دا مطلب دی چې بغیر د الله نه نشل کیږي کنه ټول مخلوق نور لس دی بغیر د الله نه نشل کیږي لیستيقن الذين اوتوا الكتاب دا خبره چې وکړه نو یقین وو کې په دې باندې هغه کسان چې اهلي کتاب دي ځکه په تورات انجیل کې هم دا سره راغلیو ويزداد الذين امنوا ایمانا او زیات وکي هغه مؤمنانو ته ایمان هغه نورم مضبوط شي وګوره چې الله وی چې بغیر زمانه نور لستی کنه هر کار الله کوي ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب شک بنکي هغه کسان چې اهلي کتاب دي او نه مؤمنان وليقول الذين ابوا كسان چې بزرګونو داري کې مرض دي والکافرون انور کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا څه مطلب دی الله په دې مثال سره چې وی چې نور لسو هغه وداو انکار وکړي الله وی دغه چې گمراه قوم زاغه څوک چې وغواړم او هدایت کې الله چا ته چې وغواړي او نه پیجنې لخرې درفتا مگر الله پیجنې نور لسو دي ډیر شي دي هغه د حد زیات دي خو دې کې الله خاص حکمت چې نور لسی وته وي وما هي الا ذکر للبشر او نه دې دا شمار د ملائکو مگر یو عبرت ته د پاره د بنديانو کلا شردا سندا والقمر جواز سپوږمۍ والليل او شپه اذ ادبر کله چې دا پشاشي اخري وخت والصبح او جواز صبح اذا اسفر کله چې سپین شي او رڼا راشي دا سب درې قسمه گواهان کړل قمر او لیل او صباح ولی مختلف دي کنه سپوږمۍ ځان له وخت دی او د شپې ځان له وخت چې کله اخر ته شي او سبا دا ځان له حال یو کې رڼا ده بلکې تیار ده ایو داسې چې هغه نه ډیره تیاری نه رڼایي دا احوال په دې گواهی چې ان لا يهدى الكبر دا مخکې چې الله مثال بیان کو دا یو د لویو قدرتونو د الله نه یو قدرت ته یا دا قیامت چې دی لعهد الكبر دا الله د لویو قدرتونو قدرت ته نذیر للبشر يرون کې بنديان درالمن شامن کوما چاله جواشي تاسو نه ان يتقدم چې ځان نمخ کې سولېږي یو دا معنا ان يتقدم او يتأخر او یا رستو ځان له عمل پریدي چې هغه په بیا جاری وي دوه قسم عمل دی کنه ان يتقدم یا دا چې خوخین راړوان دي چې قران ته ایمان دی راوړي عمل دیو کی او يتأخر او چې خوخین رستو دي چې کافر وي کل نفس بما کسبت رهینه هر نفس با په خپل عمل کې غاڼي الا اصحاب اليمين مگر نه اخی طرف والا فی جنات نغیب جنتن کی یتسالون تپوس بکی چانا عن المجرمین لمجرمان نبا تپوس کی فی جنبے کنا ستپوس بکی ما سلککم فی سقر یا بدبختو تاسو دی جہنم تچارا وستے فکمل ارو ترالے قالوا غیب وائی لم نکو من المصلین مونږ خو د دین کار نو کړی تا ته پته نه ده مونږ چې مونږ کړو په خپل عمر کې دا الله حکم نو ادا کړی ها ولم نکو نطعم المسکین امون چې مسکین او فقیر له سور کړیو لم نکو من الصوم نو ور کړی دا زمون کار د بنده حقوق او د الله وکنا نخوض مع الخائضین امون بطول مرناستو دنیا کی او ڈکا تشبام خیجولو مع الخائضین داونا و بصرین کی نشابوری چی دا دیو بالغیبت کولو دا یو بل پولٹو کے مسخری کولو او دا یو حق پرستو پور خندا کولو دیتا نخوض مع الخائضین وی بس ناس بو مع الخائضین ارسبا کی داخل لیخا ناس بو نو کلبا دا دولا گولا کلو پاسی دنو کله پکې د ګوتو نه تقونه وېستنو کله وی مال خایزین
وکنا نکذب بیوم الدین مونږ به دروغ جن کو قیامت ته تر دې چې راغی مونږ ته مرګ یقیني شی مرګ دی فیضا نور کی اللہ وی دی لرا شفاعت شفاعت کوونکو جرم خیخا دا سمر لوی گناہ کړي فمعلومان التذکرۃ مورزین سدی دی لرا چې د قران مخړون کړي کانهم حمر مسفرۃ توید اخردی تریدلی فرت من قسوره چو یریږي د زمرینا دا سبا تختیدا دا سبا یریدا بل یرید کل امرئ منهم بلکی اراده لري هر یو بند د دینه ایو تاسو فم منشره چې ورځ کړي شي د لردغه صحیفه پرانستي هر یو چې ماته د قران نازل شي ماته د کتاب نازل شي د پیغمبر شم دایره ده لري کلا شردا سندا بل لا يخافون الاخره دي نيري د قیامت نا کلا شر انه تذکرہ یقینا چې دا قران ډیر لوی عبرت دی هغه څوک چې خوښ شي نو عبرت ته واخلي کنه ذکر والله استاسو خوښه نه دی حساب کنه تاسو ال اراده کوي چې زه اراده وکم وما يذكرون خلق عبرت نشي غست الا ان شاء الله مگر الله چې الله اراده وشي هو اهل التقوى اغه الله لایق دی چې دا غنه يرو کړی شي واهل المغفره ناغه لایق دی چې دې تبخنو کی الله وی زمانه یریږي زما تبخنو کوم